شهید خبریال. د هر هیواد په تاریخ کې داسې څهرې او غږونه شته چې د توپونو له شور نه هم لوړ او د مرمیو له باران نه هم ژور وي. هغه غږونه چې د وجدان د حق نعره او د میړانې تلپاتې نښه وي. په همدې غږونو کې یو غږ د وطن د ځوان خبریال شهید عبدالغفور عابد و. هغه غږ چې د وطن د عزت او دفاع په لار کې خاموش شو، خو هیڅ کله نه دی مړ شوی. د شهید عبدالغفور عابد ژوند. شهید عبدالغفور عابد د رحیم ګل زوی او د دادګل لمسی د پکتیا ولایت د احمدآبا ولسوالۍ د فیروزخیل کلي اوسیدونکی چې په 1383 لمریز کال په خپل پلرني کلي کې زیږېدلی او دې نړۍ ته د ژوند لپاره سترګې غړولې دي. عابد د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه په 1396 لمریز کال کې فارغ او په 1398 لمریز کال یې د پکتیا ولایت د ملي راډیو تلویزیون په آمریت کې د ویان په توګه رسمي دنده پیل کړه. عابد د ویاندویۍ ترڅنګ په راپور او مستند جوړولو کې ځانګړی مهارت درلود چې ریښتینې پیښې مستند کولې او حقیقتونه د کمرې پر هنداره تر خلکو رسول او د ولس رسا غږ ګرځېدلی و. د خپلې مورنۍ ژبې ترڅنګ په دري او انګلیسي ژبو هم روانې خبرې کولې او د خبریالۍ په عملي کارونو کې ځان د پوهې او کمال تر کچې رسولی و. شهید عبدالغفور عابد د افغانستان ملي راډیو تلویزیون زړور خبریال و. هغه د خبریالۍ له لارې د وطن د حقیقتونو انځور وړاندې کاوه، نه د شهرت لپاره بلکې د ژوندي ضمیره احساس پیڅلې دنده یې ترسره کوله. هغه باور درلود چې د خبریال مایکروفون د ژوندي ملت تیره توره ده. د هر راپور د صداقت سپیڅلې چیغه وه او هر مستند یې د حقیقت ریښتینی انځور. خو څوک پوهېدل چې دا غږ به دومره ژر په ابدي خوب خاموش شي. کله چې پاکستانی ملیشو په خوست کې د افغانستان حریم نقض کړ او له بین المللي اصولو یې سرغړونه وکړه، نو شهید عبدالغفور عابد د دفتر له خوندي چوکاټ نه د خپل همکار تواب آرمان او موټر چلونکي سره یو ځای د جګړې سرې کرښې ته ولاړ چې د وطن د دفاع ریښتینی انځور نړۍ ته وښایي او د زړورو مجاهدینو سرښندونکې مبارزه د خپلې کمرې له هندارې په ډاګه. دا څرګند حقیقت دی که د ټوپک د غږ تر شا یو خبریال نه وي، نو د قربانۍ پټې کیسې به څوک رانغاړي او د نړیوالو تر سترګو به یې څوک رسوي. هغه له پکتیا څخه تر خوست پورې د جګړې د لیکې هره لحظه مستندوله. د افغان مجاهدو سرتیرو د سرښندونکو مبارزو زړورتیا، د خلکو مینه او د ملي حریم سپیڅلتیا یې نړۍ ته ورښودله. خو د دښمن د ظلم مرمۍ د حق دا سپیڅلی غږ هم هغلته خاموش کړ او له عابد سره یې د هغه همکار تواب آرمان او موټر چلونکی زخمیان کړل. هغه مهال چې شهید عابد د خپلو مجاهدو او سرښندونکو غازیانو د بري راپور لیږه، پاکستانی ملیشو پرې ډزې وکړي او د وطن دا ریښتینی ځوان بچی یې د شهادت لوړې مرتبې ته ورسوه. په جګړه ځپلې او سپیڅلې ځمکه یو خبریال د شهادت سر کېښود، خو د ده د مایک غږ لا هم د وطن او خلکو په زړونو کې نور هم تلپاتې شو. عبدالغفور عابد شهید شو، خو د ده ستر پیغام ژوندی پاتې شو. هغه دا وښودله چې د وطن دفاع یوازې د وسلې کار نه دی، بلکې د قلم، رسا غږ
او د ژوندي ضمیر د سپېڅلي احساس مسؤلیت هم دی. هر څوک کولی شي چې د خپل مسلک له لارې د خپلې خاورې ساتنه وکړي، لکه څنګه چې شهید عابد د خبریالۍ له لارې وکړه او د شهادت تر سپېڅلي مقامه یې د مبارزې لاره پرې نه ښوده. شهید عبدالغفور عابد د وطن په مینه یو تلپاتې شهید خبریال شو، ځکه هغه د خپلې خاورې او خلکو لپاره غږ پورته کړ او دا ژوندی غږ هیڅکله نه مري. هغه د خبریالۍ په ډګر د حقیقت، رښتینولۍ، وطن پالنې او صداقت سمبول شو. نن هر هغه څوک چې مایکروفون اخلي نو د عابد د نه مړه کیدونکي غږ وارث دی. اروا یې ښاده او یاد یې تلپاتې.